د بدن حیاتي علایم یا د ژوند نښې یا وایټل ساینس. ځینې وختونه له داسې حالت سره مخ کېږو چې د هر څه د مخه باید د ناروغ حیاتي علایم وڅېړو. د ژوند نښې عبارت دي له نبض، د وینې فشار، تنفس، اعصاب، د بدن تودوخه او ځینې وختونه د بول وضعیت. نبض د دې لپاره چې پوه شو ناروغ ژوندی دی او که نه باید وکولی شو د ناروغ نبض پیدا کړو. د ناروغ د نبض پیدا کولو لپاره تر ټولو ښه ځای د لاس بند د غټې ګوتې خواته دی. هېڅکله د ناروغ نبض د خپلې غټې ګوتې په واسطه مه ګورئ، ځکه چې دا ګوته په خپله نبض لري، نو تل یې په نورو ګوتو وګورئ. په نورمالو وختونو کې د یو کاهل کس نبض او 70 نه تر 80 وارو پورې په یوه دقیقه کې وي. باید هېر مو نه شي چې نبض د زړه ضربان ښودونکی دی. په لاندې ځایونو کې هم کولی شو چې نبض پیدا کړو: غاړه، د پښې شا، د سر یوې خواته، د ورون دننه خواته، څنګل او نور. د نبض پیدا کول د مرسته کوونکي د لومړنیو مرستو څخه بلل کېږي. د نبض په وخت کې باید ځیر شئ او لاندې ټکو ته مو پام وي. د نبض تعداد، د نبضونو ترمنځ فاصله چې آیا منظمه ده او که نه، د نبض واکمنوالی او یا ضعیفوالی یا کمزوروالی.